سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم متنزیب یوسفزی د ټولنې اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. ډیر اسماعیل خان کې د سکیورټي فورسز په قافله حمله پیښه کې 2 ځوانان شهیدان. سکیورټي فورسز د ترهګرو ختمولو لپاره پرعزم دي. د پاک فوج ترجمان وینا وایي د بهادر ځوانانو قرباني زمونږ عزم نور هم مضبوط کړي. دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان افغانستان سره تصادم نه غواړي. کچري د ترهګرو مخنیوی ونه کړی شو نو پاکستان به د افغانستان او بهر سره تجارتي راهداري بند کړي. که افغانستان موږ سره د دښمن پرنګ سلوک کوي نو موږ ورته تجارتي راهداري ولې فراهم. د عمران خان سره د ملاقات په اجازه نه ورکولو د جیل سپرنټنډنټ غیر مشروط معافي غوښتلې. د عدالتي احکاماتو باوجود د پی ټی آی د بانی عمران خان سره د ملاقات اجازه په نه ورکولو په درخواستونو سماعت شوه. عدالت په 28 مارچ درخواست گزار علامه ناصر عباس، شهریار افریدي، شاندانه گلزار او فردوس شمیم نقوی د عمران خان سره د ملاقات کولو حکم کړ. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور په 2 مقدمو کې وارنٹ گرفتاری منسوخ. وزیر اعلی علی امین گنڈاپور د سیول جج قدرت الله عدالت کې پیش. د حاضرۍ نه پس عدالت د هغه وارنٹ گرفتاری منسوخ کړ. خبر کې الیکشن ټریبیونل د پاکستان تحریک انصاف رهنما فیصل جاوید د سېنیټ الیکشن لپاره اهل ګرځولې. الیکشن ټریبیونل د فیصل جاوید کاغذونو نامزدګۍ منظوري خلاف درخواست سماعت کړي. ټریبیونل د فیصل جاوید خلاف اپیل مسترد کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت پخپو پریوزي خو چې بهر شنو بیا ډایلا کې ولي. د خیبر پختونخوا حکومت د ګډوډۍ په حالات کې دی. پی ټی آی تل غلط بیاني کړي. د خپل خلکو بیانونو یو بل سره تضاد لري. د پاکستان پیپلز پارټي رهنما فیصل کریم کونډي وینا آئی ایم ایف د پاکستان نه په پېټرول سیلز ټیکس ختمولو مطالبه کړې. د سیلز ټیکس مافیت ختمولو سره د ټیکس آمدنی د سیوا کړی شي. د آئی ایم ایف لخوا د وفاقي حکومت نه غوښتنه د بجلی په صارفینو د 980 اربه یو بل اضافي بوج د اچولو تیاری شروع. د نور بوج اچولو درخواستونه نفرا ته موصول. د نفرا لخوا به په درخواستونو سماعت په 2 اپریل کېږي. د حزب الله په اسرائیلو په یو ورځ کې شپږم حمله. د دین وړاندې حزب الله په اسرائیلو د غنو حملو دعوه کړې وه. حزب الله کم از کم 15,000 جنگیالي لري. د اسرائیلو سره د جنگ لپاره په مکمله توګه تیار یو. حزب الله خبرداري ورکړه. او وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران وریدو سره موسم خوشګوار. د ملک نورو برخو کې هم تیر شپه باران وریدلې. د موسمیاتو محکمې وینا وایي راتلونکي 24 غنټو دوران ملک کې د نور باران امکان څرګند شي. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د ولندې شان د مینه پس زموږ سره اوسئ.
اوست خبرونو تفصیل د بولټن آغاز کې خبر شاملو د پاکستان فوج وايي خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو قافله کې د حمله تفصيلات جاری کړي دي. فوج د جمعې پر ورځ ویل गाड़ी کې موجود یو ځان وجون کې ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافله حمله وکړه. د یو بیان تر مخه د حمله په نتیجه کې د کوهاټ اوسیدونکو 38 کلن نائب صوبیدار یاسر شکیل شهید شو. د کوهاټ ضلع سلور 13 کلن فوجي طاهر نوید هم د حمله کې شهید شو. د فوج بیان کې ویل شوی دی چې امنیتي ځواکونو به په هر قیمت د ترهګرۍ د منځ یوسي. بیان وایي دا قرباني به د ځواکونو ارادي نور هم مضبوطی کړي. فوج ویل د دې بزدلانه حملو منصوبه ساز په سزا سخت هغه چرته هم بچ نشي. وزیر اعظم شہباز شریف وايي ملک کې د ترهګرۍ تر مکمل ختمېدو پورې بعد جنگ جاری وي. وزیر اعظم په یو بیان کې ویل پاکستانی فوج د ترهګرو ناصر مکمل خاتمه لپاره مضبوطی ارادي لري. شہباز شریف ډیر اسماعیل خان کې د فوج په قافله د ترهګرۍ حمله مذمت وکړو. فوج د جمعې په ورځ ویل چې زیارت په ورځ د خودکش حمله کې دوه فوجیان شهیدان شول. وزیر اعظم حمله کې د شهیدانو لپاره د مغفرت دعا او کورنو سره خواخوږي وکړه. صدر مملکت آصف علي زرداری د یوم پاکستان او د ورکوټ اختر په موقع د قیدیانو په سزاګانو کې د نوي ورځو د کمی اعلان کړی دی. د تفصیلاتو تر مخه ویل شوی دی چې د سزا د کمی اطلاق په د جاسوسي ریاست مخالف سرګرمو کې ملوث قیدیانو غلا ډکیتۍ اغوا ترهګرۍ کې په ککړو ملزمانو نه کیږي. د اطلاق په هغه تنانو باندې کیږي د چا عمر چې د 15 کالو نه سیوا وي. صدر مملکت د سزا کمی منظوري د آئین آرټیکل 45 لاندې ورکړې ده. د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت د پارلیمنت حمله کې سماعت په محال د پاکستان تحریک انصاف بانی او شاه محمود قریشي ته د اپریل په 20 نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان او نور خلاف پارلیمنت حمله کې سماعت دوران د پی ټی آئی بانی وکیل نئی پنجو ته د جوډیشل مجسټریټ مرید عباس په عدالت کې پیښ شو. د پاکستان تحریک انصاف بانی او شاه محمود قریشي د پروډکشن آرډر لپاره عدالت کې درخواست جمع کړی دی. جوډیشل مجسټریټ ویل چې د پی ټی آئی بانیان په اډیاله جیل کې دي. وکیل نعیم پنجو ته شکایت کړی دی چې د اډیاله جیل سپرنټنډنټ د هیڅ عدالت حکم نه مني. حکم دې ترې واغستل شي او د پی ټی آئی بانی دې وړاندې کړل شي. دا د امنیت لپاره یو عذر دی. عدالت د پی ټی آئی بانی او شاه محمود قریشي درخواست منظور کړی دی او پی ټی آئی بانی او شاه محمود قریشي ته په 20 اپریل پیش کولو حکم ورکړی دی. د تشدد د پیښو په یو کیس کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی قبل از گرفتاری د ضمانت درخواست منظور کړی شوی دی. علي امین ګنډاپور د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته پیښ شو. په ښاغلي ګنډاپور جوډیشل کمپلیکس اسلام آباد کې د تاوتریخوالي پیښو کې د لاس لرلو تور وو. د وزیر اعلی وکیل راجا ظهور وویل چې علي امین ګنډاپور اف آی ای کې د تشدد الزام دی ولې د هغه کردار نه وو. هغه وویل چې علي امین ګنډاپور د کمپلیکس حمله په وخت موجود نه وو. وکیل زیاته کړه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی 50 کیسونه درج شوي ولې عدالت ته نه پرېښودل کیږي. د دلایلو اوریدو وروسته عدالت د ښاغلي د گرفتاری وړاندې د ضمانت درخواست منظور کړو. د پاکستان تحریک انصاف د یو امریکایي چارواکي لخوا د دمکۍ په اړه په زوړ موقف ولاړ پاتې شوی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو اترو دوران وکړه. وزیر اعلی تازه بیان د امریکې د یو نائب وزیر خارجه ډونلډ لو د بیان وروسته ورکړی دی. ډونلډ لو د پاکستان تحریک انصاف د بانی هغه دعوا مسترد کړې وه چې امریکې د حکومت خلاف سازش کړی و. خو ښاغلي ګنډاپور د جمعې په ورځ وویل چې واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر د امریکې د دمکۍ ذکر کړی و. وزیر اعلی وویل چې پاکستان مخکینی سفیر اسد مجید نه دې تپوس وکړی شي چې خط چاره لیږلی و. هغه وویل که سایفر نه وی نو بیا ولې د تحریک انصاف بانی ته سزا ورکړی شوې ده. هغه وویل چې د پی ټی آئی بانی چیرمین به کله هم د ذات لپاره معامله ونه کړي لیکن د پاکستان لپاره خبرو ته تیار دی. जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया. बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी. ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है. अवाम ने इनको वोट नहीं दिया. मैंडेट चोरी हुआ है. हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बाकायदा तौर पर देखा जाए. पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है. जिस तरीके से फॉर्म 47
को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिस पे इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की है। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी वैली दी द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला द वज़ीर आज़म सरा द मुलाकात पर वक्त पखपू प्रियोजी खोची बाहर शी नो बिया डायला की वली इस्लामाबाद के द खबरी वंडे पर महाल फैसल करीम कुंडी उवलची द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत द गड़बड़ी पर हालात की दे स्पीकर द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना गुख्तन कड़ी दा ची पर टाकलू सौको कामयाब उम्मीदवारों ना हलफ वर्कली फैसल करीम कुंडी उवलची मंगदा सूबाई असम्बली स्पीकर ता खत ले गले वो द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर द असम्बली वंडे राबलू गुख्तन कड़ी बा वंडे न वाराबल शवी पर खैबर पख्तूनख्वा के दो अंदेखनी लड़ी ची अपोजिशन बाजानगड़ी सौकई तरलास नकली द वेलची पीटीआई तल गलत बयानी कड़ी दा द खपल खलको बयानों ने यो बल सरा तजाद लरी द दरूग सियासत उस ख़त्म शी द पीपल्स पार्टी रहनुमा उवैल का सियासी गुंदुना द इंतखाबात पाड़ा तहफ़ुज़ात लरी नो संपोरम तदिलाट शी वो वज़ीर आला बन चुके हैं, उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि वज़ीर आला बन चुके हैं, वरना वज़ीर आला इस किस्म के बयान नहीं देते। वज़ीर आला जिम्मेवाराना बयान देते हैं। मरकज़ के साथ जो उनकी मैं समझता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मरकज़ के साथ सूबा कन्फ्रंटेशन करेगा तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, आपने फॉर्मर फाटा को 100 अरब का रुपए का सालाना वादा किया कि आपकी डेवलपमेंट होगी, आपके सूबे में डेवलपमेंट होगी, आपके CCI की मीटिंग में जाना है, आपने NFC अवार्ड के तहत अपने पैसे लेने हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि खैबर पख्तूनख्वा को जो अपना शेयर उसको देना चाहिए, सूबे और मरकज़ का जो कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात है वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों मिले भी हैं। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन मैं समझता हूँ जो सीट है, जो ओहदा है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि हमारे सूबे का मुकदमा मरकज़ में लड़े, और जहाँ पर अपोजिशन की ज़रूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल जावेद वैली दी ची द मखसूस सौको पर अड़बा सुप्रीम कोर्ट तजू दा खबर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल जावेद पे खबर हाई कोर्ट ने बाहर मीडिया सर कड़ी दा वाई जमा पर जद बेबुनियाद एतराज़ात शवी द PTI द टूल उम्मीदवारान द नामजदगी कागज़ों बाद दुरुस्त ऐलान शी फैसल जावेद वैली दी ची नूर गुंदुना द सुन्नी इतिहाद कौंसिल सौके अखली मंग बाद मखसूस नशस्तनों पर आड़ा द तहरीरी फैसले रातलो नपस मकोड़ान दीजू फैसल जावेद दाहुम वैली दी ची दा सौकई हग कसानु ता संग वर्कवले शी ची द खल्को लखवारत शिवी दी बलख्वा द पेखबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसल जावेद द सेनेट इंतखाबात लपारा अहल ऐलान करे दी इस्लामाबाद के अफगान सफीर सरदार अहमद शकीब अफगानिस्तान लपारा द पाकिस्तान खसूसी अस्ताजी आसिफ दुरानी सरा मुलाकात करे दे अफगान सफारत खानी वैल मुलाकात की द द्वाड़ू हेवादुन तरमेंजा द पैदाशवी मुश्किलात तो पहल खबरी वशवी द्वाड़ू मशरान पर तिजारती सियासी और खल्क तरमेंजा ताल्लुकात पर ज़्यादा हम खबरी वशवी द मुलाकात द मार्च पातलसमा पर पक्तिका और खोस्त की द पाकिस्तान द हवाई हमलों रुस्त शवे दे पाकिस्तान वही लूची हमलों के द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP गड़ी पनख कड़ू अफगानिस्तान ब्या वैली ऊँची अत आम खलक दग हमलों की वजह शुरू IMF द पाकिस्तान ना पर पेट्रोल सेल्स टैक्स खत्मोलो मुतालबा कड़ी दा IMF वफाकी हुकूमत गुख्तन कड़ी दा ची पेट्रोल बांधी 38% सेल्स टैक्स वलगवी और द पेट्रोल पर शमुल पर टूल शयानु द सेल्स टैक्स द माफियत ख़त्म दिखड़ी IMF द वफाकी हुकूमत ना गुख्तन कड़ी दा ची द 76 रुपये लेवी सरा सेल्स टैक्स आयद कड़ी और द सेल्स टैक्स माफियत खत्मोल सरा दी द टैक्स आमदनी दी सेवा कड़ी पर खैबर पख्तूनख्वा की FIA द बिजली इगला पर जद यऊल सजायुन बांधी चाप वहाली और शपग शकमन कसानी निवली दी द FIA बयान द तरमखा बिजली इगला की ककड़ो वो मुलजिमानों खिलाफ मुकदमी दर्ज करे शवी दी और सलूरी इंक्वायरी हम दर्ज करे शवी दी मुलजिमान द कोहाट DI खान और बनो मुख्तलिफ सिमुना निवले शवी दी तोरन कसान डायरेक्टरेट लाइन और मेट्रो पर टेम्परिंग द बिजली इगला कवला कोहाट के द नमक फैक्ट्री टायर शॉप और व्हील शॉप ना द बिजली गैर कानूनी कनेक्शन ना हम प्रेकले शवी दी पर DI खान के द कपड़ों दर्जी हजामो और जनरल स्टोर दुकानों ना डायरेक्ट कुंडे खत्म करे शवी दी द गरंगे बनो डोमेल के द योशमेर वेल्डिंग दुकानों ना दतार और मीटर टेम्परिंग निवले शवी दी
د پیښور های کورټ الیکشن ټریبیونل د سېنات انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن او ګوندونو ته نوټس جاری کړي او سماعت یې تر د ګل ورځې پورې ځنډولې دی. د ټریبیونل جج جسټس شکیل احمد د پاکستان تحریک انصاف د سېنات امیدوار مراد سعید، اعظم سواتی او خرم زیشان کاغذونه مسترد کېدو او د پیپلز پارټۍ فدا محمد، قیصر خان، روبینه خالد، د جے آئی دلاور خان، شازیه او د پاکستان تحریک انصاف اظهر مشوانی د نامزدګۍ کاغذونه منظوریدو خلاف د اپیلونو سماعت کړی دی. عدالت د ټولو درخواست گزارو دلایل اوریدو نه پس فریقینو ته نوټس جاری کړی دی او سماعت یې تر پیر ورځې پورې ملتوي کړی دی. د نوښار مختلفو سیمو کې د ډزو پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د یوې زنانه په شمول 6 کسان مړه شوي دي. د پولیسو سرچینو تر مخه د نوښار په برابانډې کې نامعلومه کسانو یوه ښځه په ډزو وژلې ده. اکوړه خټک کې نامعلومه کسانو په ډزو یو کس په نښه کړی. دغه رنګې د خوشیګۍ په سیمه کې د نامعلومه کسانو ډزو کې 2 کسان مړه شوي دي. بلخوا د پبۍ په وزیر ګړۍ سیمه کې د 2 ډلو ترمنځ نښته کې 2 کسان وژل شوي دي. د پیښو وروسته ملزمان په تیښته کې کامیاب شوي دي. مړي د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوي دي، ولې پولیس موقع ته رسیدلي دي او پلټنې شروع کړي دي. د لبنان وسلوال ګروپ حزب الله په شمالي اسرائیل کې په شلومي نومي علاقه کې 13 ماښام بل حمله هم کړې ده، کومه چې حزب الله په یوه ورځ کې په اسرائیلو 6مه حمله ګرځېدلې ده. د دې نه وړاندې حزب الله په اسرائیلو د ګڼو حملو دعوه کړې وه چې پکې هغه عمارتونه په نښه کړي وو کوم چې د اسرائیلي فوجیانو لخوا استعمالیدل. حزب الله خبرداری ورکړی دی چې د دوی اسرائیلو سره د جنگ لپاره په مکمله توګه تیار دي. موسم خبر شاملو د موسمیاتو محکمې راتلونکي 24 غنټو دوران په ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې د تیزو هواګانو او پړق پړق سره د باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران ولې اسلام آباد او خواوشا سیمو کې د باران وریدو امکان دی. د دوران چترال، دیر سوات، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکنډ، ایټ آباد، مانسهره او هریپور کې هم د باران پیشګویي شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر سیمې کې منفي، د سند سیمې مټي کې -19 او د بلوچستان سیمې سیبي کې -18 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شوی دی. دا تر دې د ما مهم خبرونه تاسو اسکته شي په هم پښتون پروګرام جایزه د عبدالهادي مایار سره.